یوه ورځ سلطان غزنوي خپل ورور بهلول ته وویل چې لاړ شه بازار ته او د قصابانو هغه کاڼي راوړه چې په کومو کاڼو باندې دوی غوښه تلي چې د چا کاڼي هم کم و نو د ځان سره یې راولئ. نو بهلول ومنله او د بازار په طرف روان شو. کله چې بهلول بازار ته ورسېدو او د یو قصاب تیږې ولیدې چې ډېرې زیاتې کمې وې، نو بهلول د قصاب نه پوښتنه وکړه چې ژوند دې څنګه تېرېږي. قصاب ورته وویل نن دی که سبا دی، دا چاړه به مې په خپله سینه کې ځان ته موندلې وي، دومره د ژوند نه تنګ یم. نو بهلول د اول قصاب نه روان شو. نو بهلول دویم قصاب ته لاړو چې د دویم قصاب کاڼي هم ولیدل نو د خپلې اندازې ډېر زیات کم و. نو بهلول ته یې پوښتنه وکړه چې ژوند دې څنګه تېرېږي. نو قصاب ورته وویل چې د دې نه خدای پاک نه وی پیدا کړی نو ښه به وې، ډېر ستړی او بې عزته ژوند مې دی. نو بهلول د هغه نه هم روان شو. کله چې بهلول دریم قصاب ته لاړو نو د هغه کاڼي چې ولیدل په ټول باندې برابر و. نو بهلول ته پوښتنه وکړه چې ژوند دې څنګه تېرېږي. نو قصاب ورته ویل چې الحمدلله ډېر خوشحاله یم، د هر چا نه مې کور جایداد بچي ښځه او مال جایداد د هر چا نه ښه زیات دی، الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم. نو بهلول د هغې قصاب څخه هم روان شو او سلطان محمد غزنوي ته واپس راغی. سلطان محمد غزنوي ترې پوښتنه وکړه چې څنګه د قصابانو تیږې په ټول پوره وې. نو بهلول ورته وویلې نه، د څو قصابانو تیږې په ټول پوره نه وې. نو سلطان محمد غزنوي ورته ویلې چې ولې دې ځان سره رانوستل. بهلول ورته وویل چې د چا کاڼي هم کم و نو خدای پاک سزا ورکوله، ښه ورځ یې نه درلوده. ګرانو کتونکو، د دې ویډیو مقصد همدا دی چې نن سبا د مسلمانانو کوم حالات دی نو هغې اکثریت داستانونه یې همدغسې وي. اکثریت خلک یې پاک روحونه او پاک نیتونه نه لري. نو هیله کوم چې په خپل کار کې په خپل کارونو کې صادقه اوسئ او یو بل ته نیتونه پاک وساتئ، هم به مو دنیا ښایسته وي هم آخرت. نو زه هم هیله لرم چې ما له هم دعا وکړئ، په مونږ کې به هم کمې وي چې په صادقه لار لاړ شو او په صادقه لار روان شو. سره ټول مسلمانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.